اختر مبارک شه یار. تاسو دې مبارک شي. تاسو څنګه حال دی؟ الله احسان دی. خیر دی. څه راته وایې څه وایې راته د اختر په ورځ راته څه ووایې که نه؟ بس اوس هم نه شو ویلی څه نشته. د کوم ځي؟ شاکس. مور پلار نشته؟ شته شته شکر دی هر څه شته. او د اختر په ورځ چې دلته یې خفه نه یې هغې پسې؟ بس ولې نه یې خفه خو نږدې یو تللی شو بله. راځې راځې ها؟ زه راځم. ته څنګه یې کلیواله؟ څنګه یې یار؟ ښه یې ښه یم ښه یم. اختر دې مبارک شه. ستا دې مبارک شه. څنګه تا خو په دې مرۍ کې څه ډېرې داسې دغه نه دی اچولی یار ته ماته لږ وښایې دا د څه دي؟ دا رې چېرته میډلې میډلې ګټلې دي څه؟ د کوم ځي؟ دیره. د دیرې؟ دلته څنګه راورسېده نو؟ دلته دښمنۍ وه د هر نیکونو مو دښمني وه. په دې لار څنګه راوړې؟ دا ماما نه شي بس هغې خپل ماما. نو ستا نن د اختر دومره زبرګه ورځ ته ته دلته ناست دی ښه به نه وه چې چېرته کور کې وې مور سره ناست وې خپلو خپلوانو سره وې. ولې ښه خو هغه بس دا نشه داسې شي دی هر څه یې دنه پاتې کړل که نه؟ صحیح خبر هر څه یې پاتې. څوک درته د اختر په ورځ درته څوک ډېر یادېږي؟ مړه مونږ ته یو مور یادېږي بس نور راته څوک هم. مور پسې خفه ها؟ د مور د لاس درته څه یادېږي داسې ډېر؟ مور د لاس یاره مړه سهار کې وه چې پراټې مراټې ویلې پخې کې بس د مور د لاس د پراټې ډېرې خوږې وي که نه؟ مور د لاس پراټې بار ملاوېږي بار ملاوېږي زه الله دې ستا د مور د لاس پراټې بیا ستا نصیب کړم. د ده په دې خبرو کې قدرمنو د مور د لاس پراټې مې یادېږي د مور د لاس پراټې ډېرې خوږې وي قدرمنو. لکه څنګه حال دی؟ لکه نیکه چېرته روان یې؟ ودرېږه که نه خبره خو وره مړه. ته راشه دا جوس والې ته راشه مړه چېرته روان یې مړه همداسې روان یې مړه مونږ تاله د کوم ځای نه اختر مبارکي درکړو. اختر دې مبارک شه. خیر مبارک. څنګه حال دی؟ کوم خوا روان یې نو داسې لکه د جاز په شان خوش یې؟ نه خوش یم. ده باندې ډېر ناوخته دی قدرمنو زما په خیال. This is my doctor sir. This is problem. Okay. This is in nasha. No smoking یار بس. جی څنګه حال یار؟ اختر مبارک شه. تاسو مبارک شي جی. خیر دی؟ خیر خیریت دی. نوم دې څه دی؟ ګل جی. واه ګل ګله ورځ د اختر ده او ته په دې سرو غرمو ناست. بچا به غم بچا به خادي یم څنګه قسمت به الله تعالی دا دي کړي بدا د نصیب او تقدیر خبرې دي کړي ولې و زمونږ د نه خو چې موږ دې کې نه شو دا زموږ تقدیر په سره وسله تعالی کړی و ځکه ګله څه ټپه مپه درځي؟ نه راځي والله دغه دا شوق نه دی کړی بس. تاله نیکه ستاسو نوم دی؟ حیات. حیات اختر دې مبارک شه. بس خو ستا مبارک شه. ټپه مپه درځي؟ نه ټپه نه راځي. خوشحاله په دې ورځ چې دلته ناست یې که نه؟ نه نه مړه سر ته خفه یو ټول خفه دي یو زما شپه. های های ټول خفه دي ټول خفه دي ټول خفه دي. انګلیش درځي وروره؟ هیلکه انګلیش درځي؟ ها نه ها یا
problem नहीं? No problem. No problem. No, no. This is the money. Yeah. Okay. Okay. راکول اله نیکه اختر دی مبارک شاله پلاستیک تلر کا دوه راکړه اختر مبارک. اله اختر دی مبارک شه نیکه اختر دی مبارک شه نیکه اختر دی مبارک شه راشه اختر دی مبارک شه نیکه نیکه څنګه چلې تاله خو پکې چیم راغله یار اختر دی مبارک شه أي بارك شي. هي څنګه حل دی هري کوم ځای مردان. مردان تاله پکې دا چې د کوم ځای نه راغله أبي بقى بس كيف بقدر بخو. شيء دوره پوهی هزار بخو. نوم دې څه دی سرشا. حسین شاه د اختر په ورځ په دې سرو غرمو کې ناست دی کور پسې نه خفه ولي خبصه بخبيو. بس مجبوري بدل شارع يا زلتي شارع. دا چا سوچي خدا بشي بوله بلارو فائدې شو ولې بل بچدار یو واده کړی پدې شي چیرته نه یادېږي ولې نه یادېږي وایي یو راته دی بچي چېرې دغه هغه د سوچي په کوم ځای اور بلېږي خیال راته हामी बड़ा माने बसा सजीरो وای جان د اختر مبارکي را سره وکړه اختر دی مبارک شه څنګه حال دی روژې تراویح منځونه اودسونه هر څه دې مبارک هر څه دی مبارک شه هر څه دې مبارک کوم ځای بابا زه د څنګو یم جي دلته روزانه ځای راځئ او روزانه ځم څوک نو د دې اختر په ورځ هم چوټي نه کوي والله بس مجبوري ده کنه دا خو تکلیف ورکوي کنه سجده اته تکلیف رو تکلیف د بدن د تکلیف ورکوي نور د تکلیف نشته تکلیف سړی کټا کوي سخت کټا تکلیفونه راځي او کټا کوي کنه ختموي الله ختموي مونږ څه شي وښ سخت تکلیفونه را باندې راغلي او پرېښیم دي نو بس الله را باندې خپل فضل رحم وکړي مونږ ټول د الله مهربانه شي څنګه حال دی خیر دی ښه شکر دې ستاسو دعا جوس دې وڅښه که نه 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 نشته راکې هلکه دل یو جوس راکې هلکه کلیواله دې خوا راشه مړه دې خوا راشه که نه جوس ورکړه د لاله دې خوا راشه راشه ماله یو ماله را دې خوا راشه نیکه دا واخله اختر دې مبارک شه مبارک السلام علیکم جی تا خو دا ګاډي داسې رنګ کړی دی څنګه چل دی ټانګه رنګ کړی ده کنه څنګه دی ولې داسې رنګ کړی ده زو کنه رحمان بابا زو چکر الله پاک دې اړو راتونه پوره کا وای رحمان بابا ته ځي هر په خیر الله خره کا خپل شي چکر لزو کنه نور خو یې او خې د کوم ځای ربیره کوټ ورسېبه نوم دې څه دی سید نواز سید نواز چې رحمان بابا لذي بیا خو به شاعري مېري درځي که نه مړه والله چې د خلکو د پولیس والا انداز سره خطا کړي تر پر دوه درې څلور ځلې بوتلو که نه کلیواله او هغه نو ښار کې پرېښود 2 شپې په 2 ورځو کې بیا را رسېدلي پوه شوې اوس هم دا پښې ټولې خوږېږي دا خو څنګه را سپلې دې ډېرې ډیزایندار یې چولې دي یو شان تر بل شانتې ده پوه شوې ها زه څه شاعري راته وکړه که نه رحمان بابا راته څه شاعري ووایه رحمان بابا دا خو لا الله چې بې سوره یم که نه پوه شوې زه څه ووایې که نه څه ووایه دی راځي چې بیخي مې نه رسېده دغه نه وتې مغونه بیا بابا رحمان بابا څوک و رحمان بابا شاعر خو لکه دغه به یې کول که نه دا باران بچو شو دا خو سیلاب راغی په دغه به شاعري لیکله که نه رحمان بابا حمید بابا نو داسې بس ټول هغه خو چې د نشو دغه کې شوي مړه کې دي مونږ به ډېر ښه دغه کول اشنا اوس د نشې مضغوم مې کار پرېښی دی دا چې کوم خلک درته ناستې دي ته د اختر مبارکي ووایه وایي اختر مبارک شه السلام علیکم او اختر مبارکه شه او زموږ نه دي حمید استاد
حمید استاد سلام علیکم خی اختر مبارکه شه په جمع زما وروڼې زما مشران یې زما کشران یې او الله پاک یې عزت وکړه او دوی له دې م الله پاک توفیق وکړي خدای دې ظالم نه ساتي او موږ دې خدای دې دې کور نه مني او امین راشه خو اوسېږم بس دا یو ولې خفه دی یاران دا واخله اختر دې مبارک شه ستا اختر نشته ما احترم نشته دا نشید تماشې کوم بس د دې غرق ته به ګرځم ستاسو وي دا سپیم نشه کوي به دا بین علي پته پاسه هلکه ځوانه شابه هله پاسه جوس وسکه شابه هله پاسه هی قدرمنو دغه زما د ځوانانو ژوند دی زه یم الله پاک ته په نوم انسان د داسې ژوند نه وساتي زموږ مقصد صرف دا و چې تاسو ته د دې د اختر دروازه وښایو چې چېرته هغه ځوانان چې نن ښه جوړ کړی تیار په خپلو کورونو کې ناست دي او چېرته دا ځوانان د دې اخرني انجام چې کوم وي هغه دا ډیران وي په دې ځای باندې دا مرګ وي نو دغه د دې هغه د اختر ورځ وه دغه دعا به کوو چې الله پاک ته د دې لارې نه هر څوک وساتي او الله پاک ته دې په نیغه لاره کړي یعنې که دغه حالي موږ چې کله تېر ځل دلته خپرونه وکړه نو بیا پکې د یو هلک پلار ما ته کال کړو د لکي مروت نه وایي دغه زوی مې دغلته پروت و ما نن وکتو خو نن نو زه یم الله پاک ته هر مور پلار د دغه وخت نه وساتي چې د هغې اولاد په دې ځای پراته وي